ګران لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. نو نن موږ یو ځل بیا د چکر اراده کړې وه چې موږ راغلو د پغمان درې ته او دلته مال چې موږ لږ ساعت هم تېر شي او بعضې زموږ څه دوستان انډیوالان هم راغلي وو. نو دا داسې یو څه اراده چې یعنې ټول خلک یې پېژني، خاصا زمونږ د لغمان خلک د الینګار ټول ځوانان چې کوم یو دي چې په کرکټ کې ډېر زیات مشهور سړی دی، زما څنګ ته ناست دی. نو دا هم راغلی د لغمان شریف نه خاص د چکر د خاطره. نو اول خو دې ته هم ښه راغلاست وایم. نو په خیر راغلی. نو څنګه چل ده نن دې خواته راغلو چکري څنګه دا ځایونه د بعضې وکتل. تر اوسه خو موږ دومره اوس ګرځېدلي هم نه یو، نو فقط راغلو دې خواته د هاوس ته تر څو لږ ولامبو. دا ځایونه دې خوښ شول که نه؟ والله ماشاءالله ډېر مې خوښ شول ځکه چې ډېر جنګونو نه بعد 45 کاله افغانستان جنګونو نه بعد داسې شینکې ځایونه داسې ډېر خوند راکوي او ډېر ښایسته ځایونه دي ماشاءالله او ډېر ښایسته ځایونه جوړېږي، هاوس یې جوړېږي، دا ښکلا بوټي یو شی بل شی، خو ډېر ښایسته ځایونه لکه ډېر کم وخت کې داسې ښایسته ښایسته ځایونه جوړول. آینده کې موږ دا خواهش ته چې انشاءالله نور هم دې نه ښایسته ښایسته ځایونه جوړ شي تر څو چې دا زموږ غمځپلي خلک دلته راشي خپل ذهن آرامیت دپاره ډېر سیلونه وکړي او ښایسته ماحول دی، ښایسته هوا ده، ښایسته یخې اوبه دي، یخه یخه هوا چلیږي، ډېر خوند کوي. ښه ډېر ښه. دا څنګه د اول ځل دی د پغمان درې ته راغلی که نه مخکې وار هم کله دې خواته راغلی وې؟ نه اول ځل دی چې دا پغمان شریف طرف ته خبره لغمانیانو خبره شریف به ورته ووایو پغمان شریف ته رالو لومړی ځل دی چې رالو دلته. ښه ډېر ښه. نو دوستانو له موږ سره پاتې شي. اوس موږ راغلي دې خواته د موټر هماغه سر ته ودرو ځکه چې موږ لږ ناوخته راغلو. اوس تقریبا شاوخوا 11 نیم بجې دي. نو د هاوس راغلي او دلته به موږ لږ لامبو د هغې نورو د ښایسته منظرو لیدو لپاره موږ سره پاتې شئ. ښه اوس نو موږ اراده وکړله چې د هاوس چې تاسې ګورئ دلته به موږ لامبو. نو بعضې زموږ انډیوالان چې هغوی راغلي هغوی خو بیخي دې ته زړه ونه کړل چې د هاوس کې ولامبي، ځان یې وویسته هغه سر ته ناست دي. نو تاسې به ورنه خوند واخلئ. د دغه هاوس به هم تاسې وګورئ چې آینده تاسې چکر ته راتللې دلته ښایسته هاوسونه ښایسته منظرې هر څه دلته موجود دي. نو چې دلته تاسې راغلئ انشاءالله پښیمانه به نه شئ. نو ښایسته منظرو څخه به تاسې خوند واخلئ. شروع که څنګه چلې خوند کوي زه دې ویارولم ظالم ستا په پهلوان ته وګوره اوس دی څه سور کوي که نه څه شی شرط ښه. اوس ګرانو دوستانو انجینر صاحب وایي چې اوس یو شرط و چې دا شرط چې شی دا مو ګورو. بسم الله. اوس د دې درې واڼو یو شرط ایښی دی، دی باندې مې یو شرط ایښی دی. دې درې واڼه اوس نه قلاریږي. دی وایي چې په موږ شرط کې دا اوس په دې مې دا شرط ایښی دی چې دی به د اوبو کې غوپه کوي او ساه به اخلي تر څو چې چا ډېر ساه واخیستو د ټیر نه هغاړې چې ګورو چې څوک ډېر مخکې تلی شي. که څوک ډېر مخکې لاړی نو هغه به ګټلی او چې څوک آخرې ته پاتې شو او هغې شرط دا دی چې په هغه باندې نن غرمې روټۍ ده. او راځئ چې وګورو شرط. لومړی 1 2 3 go اخوا ځه فیس باندې روټۍ شوله پهلوان ته ایزا لاړې ایزا راودې ګټله انجینر صاحب وګټله چېرته لاړې انجینر صاحب لکه ورک نه شي انجینر صاحب بند میچ تا وګټله فیس بیل فیس باندې نن ماسپښینې روټۍ یو مننه ملګرو غرمې ډوډۍ په فیس باندې شو دا دی غرمې روټۍ والا. هغه ته نږدې ورشه دا څه کوي دا کېده نه وایي مونږ ته نه وایي کېده نه وایي ته راشې بل
اوس موږ یو بل شرط ایښی دی. شرط دا دی چې دا ټیرونه چې کوم دي ټوپونه د دې په منځ کې به مایع کوو او هغه غړی منځ کې به ورننوځو. که څوک منځ ته ورننوتل هغه کامیابېږي، چې څوک ورننوت هغه ناکامي ګورو چې اوس څوک کولی شي. زه خو دا وایم دا چیلنج به ډاکټر صاحب وګټي ځکه انجینر صاحب یې نشي کوی. پام کوه چې خوږ نشي ښه. صبر وکړه ډاکټر صاحب. صبر. دغه دا وا ډاکټر صاحب ودې ګټلو. نه صحیح شو. پهلوان دی. لا ودې ګټلو ښه. زه انجینره دغه ده. څنګه چل دا یخني خو به ډېره نه وي. ما دا شرط صبر وکړه. ما ورته اوس شرط ووایو ښه. خو شرط به څنګه وي؟ شرط به داسې وي که ما وګټو ته به ډول والا راولې پیسې به ته ورکړې. پوهېږه شرط به وپوهېږه. ده ته ما وویل ما او تا اوبو کې شرط وکړو صحیح ده. سا به څوک ډېر رالي هغه ستره پورې څوک ځي. که ما وګټو مین ته به ډول والا راولې پیسې به ته ورکړې. که تا وګټو زه به ډول والا راولم پیسې به زه ورکړم. صحیح ده صحیح خبره وکړه. صحیح شوله. صحیح شو. زه بسم الله پلی 1 2 3 الله ډاکټر ولې بس دې هغې کې انجینر صاحب ګټونکی ده. انجینر صاحب تکړه ده لږ. بیا ورک شوی ده. چېرته به دغه ده راښکاره سوه هغلته ده. ډاکټر صاحب وایي چې زه نه منم چې نه پوهېږم ډاکټر سره څه مشکل دی. ولې ډاکټر صاحب؟ ته ماته اوبو کې لږه راکړه. ته ماته اوبو کې لږه راکړه. حال کې ته مانه مخکې راغلې. سامي باندې